دوستانو تیر ویډیو کې چې کومه د اتصالات نوی اپلیکیشن په اړه معلومات درکړي وو گو چاټ یادوم چې تاسو په فری وایس کال یا ویډیو کال کولی شئ نو د اړوند ځینې ډېرې عجیبه پوښتنې ما تر سترګو شوې بعضو کې تاسو کمنټونو له لارې پوښتلي او بعضې ما ته واتساپ یا ځینې د همدې اپلیکیشن له لورې ما څخه وپوښتل شوې نو غواړم چې همدې پوښتنو په اړه نن تاسو ته وضاحت درکړم یو پوښتنه دا وه چې دغه اپلیکیشن استعمالولو لپاره مونږ ته انټرنیټ ضروري دی او که نه بالکل کم څوک چې دغه اپلیکیشن استعمالوي نو تاسو ته انټرنیټ ضروري دی بعضو دا پوښتنه کوله چې موږ په همدغه اپلیکیشن له لورې واتساپ میسنجر یا ځینې نور اپلیکیشن ته په وایس کال یا ویډیو کال کولی شو یا موږ په چاټ کولی شو نه بالکل نه دغه اپلیکیشن په ذریعه چې تاسو کوم چا سره ویډیو کال یا وایس کال یا چاټ کوئ نو هغه کس سره لازمه ده چې همدا اپلیکیشن وي که چیرې نه وي نو داسې نه ده چې همدې اپلیکیشن له لورې تاسو په نور اپلیکیشن سره کانټیکټ وکړئ کم څوک چې دغه اپلیکیشن استعمالوي بل کس سره هم لازمه ده چې همدا اپلیکیشن وي ځینو دا پوښتنه کړې وه چې که چیرې موږ دغه اپلیکیشن استعمال کړو نو موږ پسې خو به بیل نه راځي نه دوستانو دوی په الحال دغه اپلیکیشن بالکل وړیا اعلان کړی دی چې تاسو په خپلو ملګرو دوستانو سره کانټیکټ وکړئ هغه هم فری دلته د فری زه ولې یادوم ګورئ اکثره ملګري کم څوک چې متحده عربي اماراتو کې اوسیږي دوی ته معلومات دی چې که چیرې دوی واتساپ استعمالوي البته هغې باندې هم فری وایس کال ویډیو کال کیږي میسنجر باندې هم کیږي خو دغه اپلیکیشن استعمالولو لپاره تاسو ته لازمه ده چې وی پی این یا بعضې کسان چې ورته چابي وایي هغه په خپل موبایل کې ولرئ کوم چې د اماراتو قانون له مخې دا پخپله یو غټ جرم دی تېره ویډیو کې خو ما د یادونه کړې وه خو کوم چې د گو چاټ اپلیکیشن دی د که چیرې تاسو په خپل ملګرو دوستانو یا فیملی ته کم ملکې چې وي هغوی ته په ټلیفون وایس کال یا ویډیو کال کوئ نو تاسو ته د چبي یا وی پی این ضرورت نشته او نه تاسو پسې په الحال کوم بیل راځي بعضو ملګري ویلي وي چې د اپلیکیشن د اتصالات دی نو موږ په ډو نمبر باندې خپل اکاونټ جوړوی شو یا نورو نمبرو باندې بالکل تاسو که ډو نمبر لرئ یا نورو ملکونو کې وئ که د افغانستان نمبر لرئ نو بیا هم تاسو په اکاونټ جوړوی شئ که څوک په افغانستان کې هم د اپلیکیشن استعمالوي شي که په نور نړۍ کې هم بیا هم د اپلیکیشن استعمالوي شي خو زیاته فایده کومو کسانو لپاره ده کوم چې متحده عربي اماراتو کې اوسیږي هغوی لپاره زیاته فایده ده نو امید لرم چې تاسو به پوه شوي وئ د استعمالولو طریقې په اړه یې ویډیو راتلونکي کې انشاءالله درته خپروم او تاسو به هم اوس څه نه څه ورسره اشنا شوي وئ سمه ده نو زه غواړم درنه په همدې ځای اجازه او ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو احمد ټایمز دوهمه فیسبوک پاڼه هم د زړه له کومې سپورټ کوئ د خدای په امان